سعودي څنګه حرام کارونه حلال کړل او کومو ناروا کارونو ته اجازه ورکړه. ویډیو تر اخر را سره وګورئ چې په پوره معلوماتو خبر شئ. دا ویډیو د شروع کول نه مخکې که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. په سعودي عربستان کې هغه شراب چې 14% الکول ولري اوس حرام نه دي بلکې حلال شول. د رسنیو د راپورونو په وینا په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې ده چې دعوه پکې شوې په سعودي عربستان کې هغه شراب چې 14% الکول ولري حلال دي او په عام ډول په بازارونو کې خرڅیږي. خو بل خوا زموږ مقدس دین اسلام وایي چې که شراب 1 لیټر وي او 1 ساس کوي نو حرام. خو سعودي اوسني وخت کې ډیر ناروا او حرام کارونه روا وګڼل او د ټولو علماو په اتفاق سره کوم سړی چې حلالو ته حرام وایي او حرامو ته حلال وایي هغه د اسلام څخه خارج کیږي. نو که وګورو نن سعودي عربستان د خپلې ګټې لپاره حرام حلال کوي. خو په دې اړه د سعودي عربستان حکومت تر اوسه پورې په رسمي ډول هیڅ نه دی ویلي او په ټولنیزو رسنیو کې ځینې کارکوونکي وایي چې د دې ویډیو تصدیق لا نه دی شوی. نو ښایي په ویډیو کې شراب یوازې د نامسلمانو لپاره خرڅیږي. همداراز ویل کیږي چې په کوم کلب یا بار کې چې دغه ویډیو جوړه شوې ده دغلته یوازې نامسلمانو ته شراب ورکول کیږي او مسلمانانو ته پکې اجازه نه وي. خو لا هم خبر نه تایید شوی چې په رښتیا په سعودي عربستان کې شراب حلال شو او که نه، ځکه له څه وخت راهیسې داسې اوازې خپرېږي چې ښاید د سعودي عربستان حکومت په دغه هیواد کې د شرابو خرڅلاو ته اجازه ورکړي او حلال یې وګرځوي. دا یادولو ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د راتلو سره سم په دغه هیواد کې د یو لړ اصلاحاتو خبره کړې ده چې په دې لړ کې په سعودي عربستان کې ډیر زیات بدلونونه راغلل. نه یوازې دا چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل سینما خلاصه شوه بلکې د قمارخانې جوړولو اجازه هم ورکړل شوه او همداراز بیا ښځو ته په ډیرو برخو کې ازادي ورکړل شوه. په دغه هیواد کې د ښځو موټرواني یوازې په هوټلونو کې د شپې د ښځو رسلینګ او نور ډیر هغه څه دي چې اوس په سعودي عربستان کې اجازه ورکړل شوې ده. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره وکتله. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او خوندورو معلوماتو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.